مولانا فضل الرحمن بچوي هغه خبره شوه د کاڼي کرخه مولانا فضل الرحمن بچوي هغه خبره شوه د کاڼي کرخه هغه به ویل چې دا د شر خلک دي دا د یهودو د لښکر خلک دي لویو ویښتو غټو بریتونو باندې نه بدماش ته چانه نه جوړېږي لویو ویښتو غټو بریتونو باندې نه بدماش ته چانه نه جوړېږي د بنېګاله په روډونو باندې دا سړی ویني چې د غلو په شانتې دا ولې منډې وهي ولې تښتي غمخور صاحب په پروګرام کې درته هرکلی مینه وایم ډېره زیاته مننه کشف جانه خوشحال اوسې خوښ یم چې بیا د سره بنډار کې یم د خالد ولی صاحب جی او آی بونیر پیج دپاره دغه یو نوی نظم مې لیکلی دی د نظم عنوان دی د مندر افتتاح هغې نه مخکې دوه شعرونه درته وایم چې د محمود غزنوي نه د هندوانو تپوس وکئ د محمود غزنوي نه د هندوانو تپوس وکئ مغولو په شکست ستر خوشحال خبرې کېږي د محمود غزنوي نه د هندوانو تپوس وکئ د مغولو په شکست د ستر خوشحال خبرې کېږي نه دا سړی ښه نه دی دا مو جنګ طرف ته بیایي نه دا سړی ښه نه دی دا مو جنګ طرف ته بیایي د دې سړي د خولې نه د قتال خبرې کېږي نظم دی چې دا خو ډیر شرم د افسوس مقام دی چې په دې پاکه مقدسه خاوره دلته هندوانو ته مندر جوړیږي دا خو ډیر شرم د افسوس مقام دی چې په دې پاکه مقدسه خاوره دلته هندوانو ته مندر جوړیږي خو بس افسوس په دې خبره دی چې تسبیح هم اړوي په دواړو لاسو خو بس افسوس په دې خبره دی چې تسبیح هم اړوي په دواړو لاسو زما سالار زما رهبر په خپله د هغې رسم افتتاح له درومي زما سالار زما رهبر په خپله د هغې رسم افتتاح له درومي دې نه خبرې چې د څه ابتدا د مدرسې جومات خبره نه ده دې نه خبرې چې د څه ابتدا د مدرسې جومات خبره نه ده هغه جومات مدرسې نه پیژني ساده سړی د مندر ابتدا هغه جومات مدرسې نه پیژني ساده سړی د مندر ابتدا دا څه چې کېږي نه دا نه ویني ته چې جوماتونه ړنګوي لګیا دي تاسو د مودي بدمشي ولې ده تاسو د مودي بدمشي ولې ده تاسو د ډمې پنکري ولې ده په چمچګرو یې هم وستیلو تاسو د مودي بدمشي ولې ده تاسو د ډمې پنکاري ولې ده په چمچګیرو یې هم وستیلو بس بدمشي کوي نو داسې دي وي مودي سرکار په هندوستان کې ناست دی زما واکمن اسلام آباد کې دلته کړي د هندوانو د مندر ابتدا مودي سرکار په هندوستان کې ناست دی زما واکمن اسلام آباد کې دلته کړي د هندوانو د مندر ابتدا د سن 47 نه تر ننه پورې پوره 80 کلونه کېږي داسې د سن 47 نه تر ننه پورې پوره 80 کلونه کېږي داسې چې چا هم داسې جرأت نه وکړی چې یا مندر جوړ کړي ګرجا جوړه کړي یا چرته چرچ یا کلیسا جوړه کړي د مدینې په ریاست کې داسې نه بوتان نه وو مندر یې نه وي د مدینې په ریاست کې داسې نه بوتان نه وو مندر یې نه وي دا دروغجن او دا بدرنګه سړی دا بې نموسه دا بې ننګه سړی تاسو دا نه لیدو ړانده وي که څه تاسو دا نه لیدو ړانده وي که څه نه ولې څه چالو وته وي که څه چېرته مو ښاده ورځ ونه لیدله چې دا سړی مسلط شوی په موږ د عذابونو سره مخامخ یو د عذابونو سره مخامخ یو دا کرونا وایرس دی دا ټیډي دل دی مولانا فضل الرحمن به چې وي هغه خبره شوه د کاڼي کرښه مولانا فضل الرحمن به چې وي هغه خبره شوه د کاڼي کرښه هغه به ویل چې دا د شر خلک دي دا د یهودو د لښکر خلک دي لویو ویښتو غټو بریتونو باندې نه بدماش ته چانه نه جوړېږي لویو ویښتو غټو بریتونو باندې نه بدماش ته چانه نه جوړېږي د بنېګاله په روډونو باندې دا سړی ویني چې د غلو په شانتې دا ولې منډې وهي ولې تښتي د بنېګاله په روډونو باندې دا سړی ویني چې د غلو په شانتې دا ولې منډې وهي ولې تښتي خو زه حیران هغو چپلوسو ته یم چې دی له اوس هم په ځان نه پوهېږي دا یو پرچم کته او پورته کوي په مرد آباد او زند آباد ستړي شو دا یو پرچم کته او پورته کوي په مرد آباد او زند آباد ستړي شو مونږ سره ویلو ته هیڅ نه دي پاتې مونږ سره ویلو ته هیڅ نه دي پاتې ستاسو دپاره بس دا دوه الفاظ دي چې لک لعنت دي وي په تاسو دي وي چې لک لعنت دي وي په تاسو